الله پاک راوسته او مسلمانانو ورونو افغانستان کې اسلامي نظام قائم شو افغانستان کې مسلمانانو عزت په ځای باندې شو موږ ډېر مشکلات تیر کړو هر کافر نه او د هر جابر او ظالم مسلمانانو موږ ته په بد نیت نه خو الله پاک جل جلاله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم مسلمانانو موږ د الله د دین نصرت کړی الله دې قبول کړي الله زموږ او تاسو امدادونه کړی دي وګوره څومره ښایسته نظام الله موږ له راکړی د علماو د مظلومانو فقیرانو نظام دی مسلمانانو مشرانو فقیران دي او دام دي ستاسو راتګ د علماو مطالبه وه اعلان یې کړی عام طور سره اعلانونه شي څومره مهاجرین مسلمانان یا دې ځنه نور مسلمانان تلي نورو ملکونو ته راشي خپل وطن ته راشي افغانستان خو اوس په مثال د جومات دی جومات قسم په خدای مسلمانانو په نسبت د نورو ملکونو افغانستان جومات دی ګوره مسلمانانو دنیا په سر باندې داسې یو ملک شته که هغه د مسلمانانو دی او که د کافرانو داسې یو ملک شته چې په هغه کې به سینما نه وي موجوده ووایه غاړه الله ته خلاصه کړي داسې یو ملک شته چې په هغه کې به سینماګانې نه وي ښه اوس دا ووایه چې په ګران افغانستان او مسلمان او مجاهد افغانستان کې یوه سینما شته نو مسلمانانو داسې ملک کې ولې موږ سات نه تېرو چې ماشومان او ځوانان مو د دې عظیمې فتنې او ګناه نه په عمل کېږي ای مسلمانانو په دې ټوله دنیا کې داسې یو ملک شته چې په هغه کې به شراب نه خرڅېږي او نه به څښلی کېږي نه نشته یو ملک شته مسلمان او مجاهد او غیرتمن افغانستان یې نوم د هغه کې دلته شته و بیا نه وینئ مسلمانانو دې ارمان باندې هېڅوک هم نه مسلمانانو هسې مسلمانانو ورونو نری تکبیر چغه وایي نو مسلمانانو الله پاک جل جلاله دا جمعات کی مسلمانانو دا الله نافرمانی کارونو باندې پابندي وي جمعات کی با سوداګانې خلک نه کوي ناروا کارونه غیبتونه او دا مسلمانانو دا الله نافرمانی باندې افغانستان کې الحمدلله شرعي نظام دی په هر بيدینه پابندي ده او دین ته کامل معنا سره ازادي ده نو مسلمانانو په نسبت د نور نړۍ مسلمان د افغانستان په مثل د جمعات دی ګوره او الحمدلله چې الله جمعات ته راوستی اوس به مسلمانانو نور به د هرې بېدینۍ او نافرمانۍ د الله پاک جل جلاله د نافرمانۍ او بېدینۍ ته به کلب او تعالی لګېدلي وي او مسلمانانو ورونو په دین باندې الحمدلله ازادي ده ستاسو راتګ ته مونږ هرکلی وایو الحمدلله راغلی تاسو لوی الله جل جلاله ته په سجده پرېوځئ او د الله نه دا دعاګانې وغواړئ یا الله پاک جل جلاله مهاجر شوي وو یا الله پاک جل جلاله په هجرت کې مې مور تلې ده بچیان مې تلي ورونه مې ربه شهیدان شوي الله زورېدلی او کړېدلی ما الله چې دا څو کاله او څومره وخت مې تېر کړه ستا په در کې الله پاک جل جلاله مونږ یې قبول کړې